که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو د فارمولا ایډیټینګ ټولز باندې کار کوو. ټریس ان فکس د ایرر ایزلی یا مثلا څنګه کولای شو چې د فارمولې په اړه پلټنه وکړو چې مثلا کم ویلو د کم سره جوړ شوی دی او کوم ستونزه پکې هغه پیدا کړو حل یې کړو. راځو دلته مثال په دې دلته یو ډاټا ټیبل جوړ کړی. دلته ما فارمولې استعمال کړې د دې لپاره چې مخکې نه ستاسو لپاره اسانه وي. راځو د لومړی د فارمولا تاب کلیک کوو. کله چې د فارمولا تاب کلیک کوو دلته مثال فارمولا ایډیټینګ دا مثال چې د فارمولا ایډیټینګ تاب دی. راځو ګورو چې مثال کوم څه کې فارمولې کار شوی دی نو شو فارمولا باندې کار کوو. کله چې شو فارمولا باندې کار کوم ته ټول دا فارمولې راخی. کله چې مثال موږ دا فارمولې وګورئ مثال دې کې دا فارمولې تر سره شوی دی. مثال چې دغه فارمولې دلته تر سره شوی دی. بیرته شو فارمولا لري کومه مثال موږ هادي حالت ته راځو. په دې حالت کې اوس راځم دغه ټوټل ګورم ورته چې دا د کوم یو سره ورته چې trace precedent مثال ګورو دا سل او دا سل سره څه شوی دی. مثال کالکولیشن د ریزلټ چې راغلی د دې سل نه د دې سل نه راغلی. اوس ورته چې ریموو دا ارور مثال دا ارور چیک ریموو کا. اوس هم چې دا سل د کم سره جمع شوی دی ټریس ډیپندنت دا د کم پر مربوط ده د دې پر مربوط ده. مثال دا سل د دې کالکولیشن کې شامل دی. مثال تاسو کولای شئ چې په یو ډاټا سیټ کې مثال یو سلسله کې چې دا د کم سره کالکولیشن د دې شوی دی. مثال بیرته راځو چې مثال ریموو کوي. اوس مثال دې تر راځو چې کوم مثال کم سره دا جمع شوی دی. اوس ورته هم چې ټریس ډیپندنت مثال په دې شکل سره. اوس بیا ریموو کوم راځو. اوس مثال یو بل فارمولا موږ په خپل دلته جوړو چې مثال دا جمع مثال د دې سره جمع د دې سره چې مثال په لری ځکه مثال دا فارمولا وی چې تاسو په اسانه توګه پوښی دا ټوټل دلته دی. ورته چې دا د کوم سره جمع شوی دی مثال دا تاسو ته چې مثال دا سل د ګوري دا ډاټ دی مثال ته دا ارو راغلی دی. اوس ورته چې ریموو ارو مثال برتبه لری شي. دی فارمولا کې مثال مشکل دی چې مثال دی فارمولا کې څه مشکل دی. کله چې یو فارمولا کې مشکل راغلی تر راشي ورته چک ایرر چک مثال په دې کې وګورئ مثال وایي چې څه دی په وم ان و دا ان دی او دا د وم خانه ده یا سل و ده. په دې کې وایي چې په ایرر په کوم کې ده مثال په ان و کې مثال اولو یوز ان the formula is of the wrong data type. مثال دلته موږ چک کړی دی مثال کې دې باندې ډبل کلیک کړو دلته وګورئ دا او دا جمع شوي. ګورو دا نمبر ده دا ټیکس ده دا مثال ولې دا غلط دی مثال ته ورته ویل چې رانګ ډاټا ټایپ دا ډاټا ټایپ چې نمبر ده دا ډاټا ټایپ د ټیکس ده. نو دا ولې مثال مشکل چې پیدا شوی د دې نه پیدا شوی دی. اوس دا تاسو مشکل خو چې مثال څه دی ډاټا ټایپ کې مشکل دی. کبل مشکل لري نو هغه تاسو خي. اوس زما دلته د ته مثال موږ ویل چې هغه جمع منفي د کم یو اول تر سره کوي وظیفه تر سره کوي. اوس راځم ورته چې ایوالویټ فارمولا مثال کله تر شو ایوالویټ اول ګوره ضرب ده بیا هم چې ایوالویټ بیا وي منفي او بیا ورپسې چې جمع مثال دا ایوالویټ کیږي او نتیجه مثال د څه ده دا ده. که مثال تاسو مختلف ځایونو کې د ځایونه مختلف کوي بیا تاسو مختلف خي. مثال په دې شکل تاسو خپل فارمولا ایوالویټ کوي چې مثال اول کوم ارګومنت کالکولیشن کیږي یا د کوم سیکشن کالکولیشن کیږي نو دا به تاسو ته خي. فارمولا مثال که چیرته مثال تاسو یو فارمولا ګوري ټیکس دلته ورته چې مساوي ورته ولیکئ چې فارمولا ټیکس دغه فارمولا ده ورته چې د دې فارمولا ماته وخوه. قوس شروع قوس بند دا یو فارمولا چې تاسو ته د یو ټوټل یا نتیجې مثال دلته فارمولا خي. دا ګوره لکه په دې شکل سره تاسو کولای شئ په دې شکل سره چې دلته ډبل کلیک کړئ او دلته مثال چاو کړئ د سنگل کوټیشن ورکړئ په لومړي کې مثال دا ټیکس تاوري او دا فارمولا تاسو ته خي ځان ته فارمولا خي. که چېرته د دې نه دا مثال سنگل کوټیشن لري کې او انټر وهي مثال دا په خپل والی خي ریزلټ خي. نو دا مثال چې څنګه تاسو یو فارمولا اډیټ کولای شئ او د یو فارمولې په یا دغه په اړه باندې څنګه
تاسو پلټنې کول شي د هغې مشکل حل کوي، څنګه پیدا کوي، څنګه حل کوي. نو دا اسان طریقه ده چې مثال دا تاسو ما لنډ تشریح کوو. تاسو کولی شئ چې مثال پریکټس وکړئ او نور هم پکې کار وکړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.